जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है पाक सुजुकी मोटर्स यूथ कार गाला में, और यहाँ पर आप मेरे बैक पर देख रहे होंगे कि कितनी माशाल्लाह गाड़ी है यहाँ पर मौजूद है। और इन गाड़ियों का मकसद क्या है, ये इन गाड़ियों का मकसद यहाँ पर क्यों है कि आपके लिए लगाई गई हैं। अगर आपके पास पुरानी कार है और आप चाहते हैं कि आपके हाथ में नई कार आ जाए, तो फिर देर मत कीजिए। मेरे पास तो पुरानी कार है, मुझे चेंज करते हुए बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके पेशावर शहर में यूज्ड कार गाला है, और यहाँ पर आएँ, पुरानी गाड़ी दे जाएं और नई गाड़ी ले जाएं। पाक सुजुकी मोटर्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका आपके लिए है, तो आप आ जाएं यहाँ पर। ये फैसिलिटी, ये मौका आपके लिए है। जो लोग आ चुके हैं उन्होंने अपनी पुरानी कार से जान छुड़ाई और नई कार पाक सुजुकी मोटर्स की ले ली। वो गाड़ी विपयवा गेंटा यवनी मधवा के खर्च इकड़ली जमाम पकेलगडे परसेंटेज ता हुगुरुबा क जमा परसेंटेज रा कलेरा खदा कराई न कदो बस इस खबर अनिष्ट पे अल्लाह बे प्रीदु खदार तवई दा कामयाबी नि दा संग तास्त मिलावी दा वली बिस्मिल्लाह دا خو دا ټول مخکې خو شکریہ دا غینه پس دا خبره چې دا زمونږ د سوزوکی او گالا لګیدل. اچھا یہ بتائیں کتنی گاڑیاں سیل ہو چکی ہیں آپ کی طرف سے خیبر سوزوکی موٹر کی طرف سے؟ ہماری طرف سے تو 4 سیل ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اور جی السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں پشاور سوزوکی موٹر یوزڈ کار گالا. اسپیشلی خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم خیبر پختونخوا کے لیے یہ اپرچونٹی فرسٹ ٹائم ہے. یہ میرے ساتھ موجود ہیں خیبر موٹرز کی طرف سے. کیا فیلنگز ہے آپ کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، کیونکہ یہاں پر گاڑی مناسبت ریٹ سے مل رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ 1 سال وارنٹی بھی ہے، پری چیک اپ بھی مل رہی ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں فرسٹ ٹائم، اور یہ عوام کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، یہ گاڑیاں لیتے ہیں. یہ تو ایک تو یہ کہ یہ پاک سوزوکی کی سرٹیفائیڈ ہے نا، انجینئر جو ہے نا اس نے خود ہی چیک کی ہے. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ 400 یا سٹی وائز بھی اس کو کا انعقاد کیا جائے؟ جی میں یہ بہت بڑی گزارش ہوگی کہ سٹی وائز یہ کر دے. اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا عوام کے لیے بھی، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے لیے ایک اچھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، یار اچھی گاڑی کی تلاش. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. یہ خیبر سوزوکی موٹر کی یہ 5ویں گاڑی ہے، اور یہ نوید جان صاحب پریزنٹ کریں گے. جی خیبر سوزوکی موٹر کی طرف سے یہ چابی ہے، یہ گفٹ جو ہے یہ بھی آپ لے لیں. شہباز بھائی جی شہباز سر آپ آ جائیں ذرا پلیز. جی ماشاءاللہ سر، آپ کو مبارک ہو، اور اسپیشلی خیبر سوزوکی موٹر کو بھی مبارک ہو کہ یہ 5ویں گاڑی ہے جی ان کی. السلام علیکم سر. سر ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو. کیا فیلنگز ہیں جی اباؤٹ آج کے ایونٹ کے بارے میں، کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی بہت اچھا ایونٹ ہے، اور ایسے ایونٹ پشاور میں ہونے چاہیے، کیونکہ پشاور میں ان ایونٹس کی بہت کمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ ہے سوشل میڈیا پہ، مجھے بھی سوشل میڈیا پہ پتہ چلا، اس لیے میں آیا، میں نے وزٹ کیا، مجھے گاڑی پسند آئی. فرحان بھائی سے میں نے دیکھی ہے گاڑی، اور شکر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دوسری گاڑی دی. پہلے میرے پاس دوسری گاڑی تھی، وہ میں نے بیچی، سیل کی، پھر یہ پرچیز کر. بہت شکریہ سر. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فیسٹیول ایک دن نہیں، یہ بار بار ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے، یہ تو بہت ضروری ہے. مارکیٹ کے ویلیو کے حساب سے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. پاکستان میں اس چیز کی بہت کمی ہے. کون سی گاڑی لی ہے ماشاءاللہ آپ نے؟ میں نے جی یہ سوزوکی لی ہے، وہ خیبر آلٹو خیبر. بہت شکریہ سر، مبارک ہو آپ کو، تھینک یو سو مچ. جان عزت مندو منگا موجود یو پہ خبر خار کے اوپر دے ٹائم ماں ما سر موجود دے نوید جان صاحب سوزوکی خیبر 400 سوزوکی اتھرائزڈ اونر دے او دلته کې موږ سره موجود دي، او ماشاءالله د ډېرې زیاتې کامیابیانې حاصلې کړلې. و ګاډي وی په یوه ګنټه یوه نیمه دوه کې خرڅ کړلې. زمام پکې لږ ډېر پرسنټیج شته، خو ګورو به که زما پرسنټیج راکړل ډېره ښه ده، که رای نه کړو بس هېڅ خبره نشته، په الله به یې پرېږدو. ښه دا راته وایي دا کامیابیانې دا څنګه تاسو ته میلاویږي، دا ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو دا ټول مخکې خو شکریہ دا غینه پس دا خبره چې دا زمونږ د سوزوکی او گالا لګیدلې ده. مونږ ټول خلکو ته وایو، زمونږ ټول کسٹمر ته دا دغه چې دل تراشي زمونږ نه گاډي واخلي، مونږ گاډي ورکو، دغه به مونږ خاطر کو او خو دغه سره به دغه هغه مسله حل کو، گاډي به مولا ورکو. ما اوریدل جی زمونږ مشرانو مونږ ته وصیت کړی دی چې بچي د میلمستیا به ډېر خیال ساتي، چې میلمه راشي نو هغه ته به همیشه موسٹ ویلکم وارم ویلکم به ورته کې. دا څه وجه ده نوید جان صاحب تاسو هغه وارم ویلکم پرېښی دی، لږ کمزوری شوی دی؟
څه وجه ده؟ ډېر تیز و مې بالکل دا ته تپوس کولی شي دا ته کتی شي زمونږ ټول ملمانه دي مونږ دي ته ډېر په ښه سترګه باندې ګورو مونږ د ډېر عزت کوو او دوی ته به ښه مېلمستیا ورکوو. چارسدۍ ته چې خلک راځي نو خامخا د هغوی خواهش دی چېرې نوید جان صاحب له لاړ شي او ښایسته شانتې موږ له میان هم راباندې وخوري. بالکل مې زبردست چې کله هم چارسدۍ ته څوک راځي بالکل د هغوی مونږ تابعدار. ډېره مننه، یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.